لمونځ رانه پاتې سو. من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك. لمونځ هغه نور دی چې د ژوند چارې درته روښانه کوي. لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين. شپږمه برخه. الحمد لله الذي جعل صلاة عماد الدين وصلة قوية بين الله وعباده الموقنين وكتابا موقوتا على المؤمنين. أما بعد. قدرمنو اوردونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله تعالی جو کی شروع جوړ او خوشاله بیاست او ژوند به مو په خوښیو کې تیریږي. آیا ته موخه لرې؟ شونې ده دغه مرتب ژوند دومره بوخت کړی وي چې د موخو ټاکل دې هیر سوي دي. شونې ده داسې ګمان دې کړی وي چې موخه دې نه ترلاسه کیږي، او دا هم شونې ده ځینې داسې موخې ولرې چې د کلونو راهیسې دې لیکلي وي او یوازې به کله کله کتو ته بسنه کوي. آیا یو ځل دې خپل ځان ازمویلی چې قرآن کریم حفظ کړې؟ آیا هیله دې کړې چې په ورځنۍ بڼه د قرآن کریم وظیفه وکړې؟ آیا دا پلان دې جوړ کړی چې د ماسترۍ یا دکتورا تر کچې زده کړې وکړې؟ آیا غواړې یوه نوې ژبه زده کړې؟ آیا په منظم ډول سپورټ کول غواړې؟ آیا له واده کولو وروسته دې په خپل شکل کې بدلون تر سترګو سوی؟ آیا ځینې کتابونه دې اخیستې خو لا تر اوسه دې کتلي نه دي؟ آیا غواړې چې یو ځانګړی کار پیل کړې؟ آیا د لیکوالۍ سره مینه لرې خو لا تر اوسه دې کړې نه ده؟ آیا غواړې چې ډېر وخت له خپلې کورنۍ سره تېر کړې؟ د سهار لمونځ دغه معجزه لمونځ ستا د هغو موخو ترلاسه کولو توان لري باذن الله چې له کلونو راهیسې دې همداسې پرې ایښي دي. زه پوهېږم د سهار د لمانځه وروسته دندې او نورو بوختیاوو ته تر لو پورې یوازې 1 یا 2 ساعته وخت لرې، نو که ته دغه کم ساعتونه د خپل نفس د تزکیې او پر خپلو موخو د کارولو لپاره ځانګړې کړې، ژر به دې په خپل ژوند کې بدلون ومومې. د سهار له دې ساعت سره هیڅ ساعت برابر نه دی. نامسلمان ارواپوهان دې ساعت ته جادویي ساعت وایي، او که ته وغواړې چې دا ساعت د ورځې د بل هر ساعت سره بدل کړې نسې یې بدلولی، ځکه دې ساعت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې دعا کړې ده: اللهم بارک لامتی فی بکورها. ژباړه: ای الله جل جلاله، زما امت ته د هغوی په وختي سهارونو کې برکت واچوه. د نړۍ د ډېرو بریالیو روسو شرکتونو په اجرایي رئیسانو یوه څېړنه ترسره شوې. د څېړنې موندنه دا وه چې دغو رئیسانو ترمنځ یو مشترک صفت د سهار له 3 څخه تر 5 بجو پورې راویښېدل وه. ما د ډېرو هغو سوداګرو د ژوند کیسې مطالعه کړې چې په بانکي حسابونو کې میلیاردونه ډالر پراته دي، نو دا راته معلومه سوه چې بنسټیز صفت یې سهار وختي ویښېدل وه. د هغوی عمرونه 80 کلو ته رسېدلي وه او په دې عمر کې کار کولو ته اړتیا نه وه، خو لا یې هم د سهار پر دغه ساعت کې ټینګار کاوه، ځکه د سهار دغه ساعت له مزاحمته خوندي دی. په دې وخت کې د ځمکې ډېر اوسېدونکي ویده وي، نو هیڅوک به دغو 100 ساعتو کې تا د خپل ځان لپاره ځانګړي کړي دي خنډ او ځنډ نه رامنځته کوي. هیڅوک اړیکه نه در سره نیسي او څوک د لیدو ته نه درځي. له همدې امله که ته دغو 100 ساعتو کې په خپلو موخو د کار کولو لپاره غنیمت وګڼې، هېڅکله به د ورځنیو چارو له امله د خپلو موخو په ترلاسه کولو کې خنډ ته اړ نه سې. سهار یو صفت وګڼه او له مهمو کومو او ځانګړو کسانو سره یو ځای سه چې خپل ورځ د دې نړۍ د ډېرو اوسېدونکو څخه مخکې پیلوي. لوی عزت دې هغه وخت په برخه دی چې د نورو لمونځونو کوونکو ترمنځ په دې یقین د ساتونکي اتله په وړاندې د سهار 2 رکعته سنت لمانځه ته ودرېږي چې دغه لمانځه ته په رښتیا حاضرېږي. تر لمانځه وروسته ته د زړور او برلاسه اتله په ساتنه کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وینا دې هم په یاد ده: رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها. ژباړه: د سهار 2 رکعتونه د دنیا او د هغه څخه غوره دي چې په دنیا کې دي. له سهار سره الله تعالی ما ته دا توفیق را په برخه کړ چې د قرآن کریم ډېر سورتونه په یاد کړم، سره دي چې
زه هر سهار د قرآن کریم د 2 یا 3 آیاتونو د حفظ او تفسیر لوستلو لپاره یوازې 10 دقیقې لګوم. دغه 10 دقیقې تا ته دا شونتیا درکوي چې د میاشتې په کم وخت کې د قرآن کریم ځینې سورتونه حفظ کړې، لکه د رعد، ابراهیم، حج، نور او فرقان سورتونه، او همدارنګه د 29 او 30 سپارې د ډېرو سورتونو حفظ. آیا کومه ورځ دې په زړه کې درګرځېدلې چې د قرآن کریم حافظ وي؟ د قرآن کریم اهل د الله تعالی اهل او ځانګړي کسان دي. هره ورځ 10 دقیقې تا ته دا شونتیا درکوي چې نږدې په 5 کلو کې د بشپړ قرآن کریم حافظ سي. دا سوچ وکړه چې له نن څخه 15 کاله وروسته به د قرآن کریم حافظ وي، او دا څومره لوی عزت دی. پخوا به دې کله یو کال تیر کړ او بل کال نوی سو، نو زه به په یو څه پریشانه وم، ځکه همدغه پخوانی حال به و. خو له دغې مخې هره ورځ د 3 آیاتونو یادول سره د هرې ورځې په دا خوښي احساسوم، ځکه پوهېږم چې هره ورځ د الله جل جلاله کتاب ته ورنږدې کېږم. آن کتل ژوندي الله تعالی ته مې د دغې موخې له ترلاسه کولو وړاندې مړ هم کړي، نو ما ته به د نیت پوره اجر وي، ځکه الله تعالی کریم ذات دی او په لږو او ډېرو اجر ورکوي. له سهار سره د قرآن کریم لوستل یوه داسې چاره نه ګڼم چې یوازې په هره روژه کې به یې ترسره کوم، ځکه زه هره ورځ د قرآن کریم د تلاوت او اورېدو لپاره 10 دقیقې ځانګړې کوم، او هغه داسې چې د یوه قاري تلاوت ته غوږ نیسم، او هغه چې کوم آیاتونه تلاوت کوي هم هغه آیاتونه زه په قرآن کریم کې تلاوت کوم. دا یو فعاله کړنلاره ده، ځکه د قرآن کریم د تلاوت پر مهال فهم او خشوع زیاتوي. دغه 10 دقیقې نږدې د 9 سپارې د تلاوت سره برابرېږي، خو ډېروالی اعتبار نه لري، بلکې په آیاتو کې فکر وکړي او زړونه مو په بل څه مه مشغوله کوئ. زه یو شیخ پیژنم چې د قرآن کریم تلاوت یې په یوه رمضان کې پیل او په بل رمضان کې پای ته ورساوه، ځکه په ډېر فکر به تلاوت کوه او له هر آیات سره به درېدی، او یوازې د مفرداتو د تفسیر په لوستلو یې بس نه کوله، بلکې د نزول د اسبابو پلټنه به یې کوله او دا معلومات به یې ترلاسه کول چې دغه آیات ولې تر هغه آیات وروسته راغلی او داسې نور. د دغې طریقې په تجربه کولو زما ژوند بشپړ بدل سو، او د هغه آیاتونه چې ژوند مو بدلوي تر عنوان لاندې مو یو وړوکی کتاب ولیکئ چې یوازې 10 آیاتونه مو پکښې څړلي دي. له سهاره سره داسې سوم چې په کلنۍ بڼه نږدې 40 کتابونه مطالعه کوم، او دا وروسته تر هغې چې د عمر ډېر کلونه مې داسې تېر سوي دي چې د یوه کتاب څو مخونه مې هم نسوی مطالعه کولی. هر سهار 1 ساعت مطالعه کوم، دغه ساعت په 2 برخو ویشم، او هر نیم ساعت کې د یوه کتاب څو مخونه مطالعه کوم. اوس په داسې برخو کې بشپړ معلومات لرم چې پخوا مې یې نومونه نه پېژندل. شمېرې ښیي هره ورځ 1 ساعت مطالعه په کلنۍ بڼه د دکتورا له کچې سره برابر ده. داسې کتابونه شته چې پاڼې یې د 200 نه اوړي او لیکوالان یې تر 500 او د ډېرو کلونو تجربې پکې راټولې کړي وي. ته فکر وکړه، لکه د شیخ شعراوي رحمه الله سره چې بحث کوي او هغه د خپل ژوند داسې خاطرې در سره شریکه کوي چې ستا د ژوند مهمو چارو ته د ابتکار ښوونه پکې سوې وي. یا د بېلګې په توګه د هر سهار ناشته د دکتور مصطفی محمود رحمه الله سره کوي او هغه د خپلو ډېرو کلونو د تجربو او څېړنو لنډیز در سره شریکوي. یا د ورجن شرکتونو له بنسټګر ښاغلي ریچارډ برانسون سره ناست او هغه تا ته دا ښیي چې څنګه وتوانېږي تر 400 ډېر بریالي شرکتونه په داسې حال کې جوړ کړي چې پیل یې له هېڅ سره کړی وي. کتاب یوه داسې کړکۍ ده چې نړۍ ترې لیدل کېږي. له سهار سره دغه کتاب هم پیدا سو چې همدا شیبه یې ګورې. زه ګمان کوم له سهار سره نه وي نو د ورځې ساعتونه به مې له لاسه وتلي وي او دغه کتاب لیکلو ته مې وخت نه وي موندلی. نه یوازې دغه کتاب بلکې په نړۍ کې میلیونونه کتابونه په سهار کې ژړېدلي، ځکه د سهار سکون یوازې د هغو مرغانو په سندرو کې ښکلی دی چې خپله ورځ د روزي ګټلو په هڅه کې پیلوي. له سهار سره زه بیا هغه انسان نه جوړېږم چې ژوندون په بیا پایه منډه اخته کړي او ژوند کول یې ترې هېر کړي وي. هغه کسان چې دفتري کړنو او د ژوند ورځنیو چارو بندیان کړي، وزنونه یې ډېر او شکلونه یې بدل سوي او له سهار پته بل چانس نه لري.
هر سهار 10 دقیقې سپورټ کول به له رواني او بدني پلوه ستا ژوند بدل کړي. د ځان لپاره هغه سپورټ غوره کړه چې ستا له ظروفو سره برابر وي، لکه پیاده تګ، منډه وهل، د وزنونو پورته کول او بایسکل ځغلول. د عذرونو منډه کولو په اړه فکر مه کوه، بلکې د حل په اړه فکر وکړه، ځکه هیڅ شی ستا تر صحت غوره نه دی. نو په کور کې دننه یا د کور څخه د باندې سپورټ وکړه. سپورټ کول د خوښۍ احساس ډیروي او د ناخوښۍ په له منځه وړلو کې مرسته کوي، ځکه د سپورټ پر مهال بدن اندروفین افرازوي چې له امله په بدن کې نرمښت او د دردونو کمښت رامنځته کیږي. تل دې وي لږ دې وي. د ژوند تر ټولو مهمې چارې ساده او اسانه وي، لکه چې وایي د اوبو څاڅکي لویه ډبره ماتوي. سخت کار نه دی. هر ساعت لمانځه وروسته 1 ساعت ځانګړی او داسې یې تقسیم کړه. لومړی 20 دقیقې د قرآن کریم تلاوت او د یوه داسې وعظ اورېدلو ته ځانګړې کړه چې تا ته الله تعالی در په یاد کړي. دویمې 20 دقیقې د نورو کتابونو لوستلو او وروستۍ 20 دقیقې د سپورټ لپاره ځانګړې کړه. په دغو چارو دوام او ټینګار وکړه. ژر به ته د سهار پر مانځه عاشق سې او سهار به ستا د ژوند یوه نه جلا کېدونکې برخه وګرځي. په حدیث شریف کې راغلی دي: احب الاعمال الی الله تعالی ادومها وان قل. ژباړه: الله تعالی ته تر ټولو خوښ عمل هغه دی چې دوامدار وي، که څه هم لږ وي. که مخې او دردونه دي هر څنګه وي، د سهار دغه ساعت ورته ځانګړی کړه او هره ورځ دوام ورباندې وکړه. دغه ساعت چې هر سهار یې ته د خپل ځان لپاره ځانګړی کوې، په ورځني بڼه کې به ستا هر دقیقه له قوت او تازهوالي څخه ډک کړي. ژر به یوه داسې نوې لیدلوري خپل کړي چې د ژوند د هرې برخې په ترقۍ کې به درسره مرسته وکړي، او ژر به دغه ساعت په تا کې ژور بدلون راولي او یو غوره انسان به درڅخه جوړ کړي. د بسترې جګړه. د ناسا فضایي اداره وایي چې فضایي بیړۍ تر الوتو وروسته په لومړیو 2 دقیقو کې دومره د سون توکي مصرفوي چې د ځمکې په ټوله کره کې د راګرځېدا پر مهال له مصرف کړیو سون توکو څخه ډېرې وي. دا ولې؟ ځکه په پیل کې پر یوه لویه جذابه قوه غالبېدل اړین دي او د دغه پړاو تر تېرېدا وروسته بیا یې الوتنه ډېره اسانه ده. ستا اړوند چاره همداسې ده. کله چې د سهار لمانځه ته له خوبه راویښېږې، نو ستا په وړاندې د هڅونکي کچه 0 وي او په دغه شېبو کې تا ته له خوبه پرته بل شی ډېر محبوب او خوندور نه وي. له همدې امله هغه قوت چې ته یې په دغه شېبه کې پر خپل نفس او د شیطان پر وسوسو د غلبې لپاره کاروې ډېر لوی وي. خو پر نفس او د شیطان پر وسوسو تر غلبې او بریا وروسته بیا ټولې چارې ډېره اسانه او ساده سي. برلاسی الله تعالی یاد کړه: له خوبه پاڅېږه او کښېنه. پوهان وایي کله چې پښه له مځکې سره ولګېږي، مغز ته د ویښېدا خبر ورکړي او داسې ته ولاړ شه. سم اودس وکړه او غوره ده چې سر په اوبو لوند کړې څو په بشپړ ډول بیداره سي. هڅه وکړه چې د سهار لمانځه ته غوره جامې واغوندې او عطر ولګوې، ځکه په څو شېبو کې ته د باچاهانو له باچا سره ملاقات کوې چې هر څه د هغه په واک کې دي. همدارنګه ظاهري ښکلا او عطر لګول له رواني پلوه داسې پیغام ورکوي چې اوس د خوب مرحله په بشپړ ډول پای ته رسېدلې او همدا شېبه ته خپله ورځ پیلوې. د ویښېدو پر مهال خپل نفس ته د داسې مشورو اجازه مه ورکوه چې 10 دقیقې نور هم ویده سه، څو ښه تازه او راویښ سې. که ته دغه 10 دقیقې ویده سې، نو وروسته به تر دې هم ستړی راویښ سې او د هیڅ شي توان به نه لرې، ځکه علما وایي د ژور خوب بشپړه مرحله 1.5 ساعت ده. کله چې ته له خوبه راویښ سې او بیا پرېکړه وکړې چې 10 دقیقې نور ویده کېږې، نو مغز دغه اشاره داسې تعبیروي چې دا د خوب د یوه نوي پړاو پیل دی. که ته 10 دقیقې 1/2 ساعت یا 1 ساعت وروسته راویښېږې، نو تا د خوب دوره 1.5 ساعت بشپړه نه کړه او په داسې حال کې به راویښ سې چې مغز به دې ویده وي، نو ډېر به ستړی وي. ستړیا دې د دې امله نه ده چې پوره خوب دې نه دی کړی، بلکې د ستړیا لامل دې دا دی چې ته په یوه ناسمه تګلاره ویده سوې. شونې ده تر دې وړاندې دې هم دغه چاره تجربه کړې وي او داسې دې تر ویښېدا وروسته دې د 10 دقیقو خوب پرېکړه کړې وي، خو کله چې بیا راویښېږې د سختې ستړیا احساس کوې، نو بیا ویده کېږي او همداسې بیا نو وینې چې په پرې سوي ډول دې 2 ساعته خوب کړی، خو لا هم ستړی یې. ځکه هر ځل د نوي خوب دوره پیلوي او پای ته یې نه رسوي. نو غوره پرېکړه دا ده چې په لومړي ځل له ویښېدا سره سمدلاسه پورته سې. تجربه یې کړه.
هغوی دوکه کړی یې چې وایي بدن 8 ساعته خوب ته اړتیا لري. دا ډول خوشي خبرې یوې خواته پرېږده، ځکه ته د 1.5 ساعته دورې 2-3 یا د ډېر زیات ځله مقرر خوب ته اړتیا لري، څو د ژور خوب د بشپړې سوي دورې په پای کې راویښ سي. د 1.5 ساعت تکرار 3 ساعته، 4.5 ساعته، 6 ساعته، 9.5 ساعته او 9 ساعته کیږي. نو کله که ته له دومره خوب وروسته راویښېږې چې د دغو ساعتو سره برابر وي، په داسې حال کې به راویښېږې چې ډېر تازهوالی به احساسوي، ځکه د ژور خوب دوره به بشپړه سوې وي. تجربه یې کړه. طبعا ته هره شپه پر وختي ویده کېدل ټینګار نسې کولی، ځکه دا څه داسې پېښېدونکي چارې سته چې تا ناوخته ویده کېدا ته اړ باسي. نو کله چې دا اول ډول حالت رامنځته کېږي، د سهار لمونځ له لاسه مه ورکوه او د 1.5 ساعت د تکرار کړنلاره وکاروه. شونې ده چې 3 یا 4.5 ساعته ویده او د سهار منځه ته راویښ سې. د همدې ورځې په غرمه کې کولی سې داسې قلیله وکړې چې له 1.5 ساعت څخه ډېره نه وي. زه کله ناکله د 10 یا 20 دقیقو په قلیله داسې احساس کوم لکه 100 ساعته خوب چې مې کړی وي، ځکه په داسې حالت کې راویښېږم چې لا تر اوسه مغز د سبک خوب په مرحله یعنې 1.5 ساعت کې دی. که قیلوله تر 1.5 ساعت ډېره سي، نو ته به ډېره ستړیا احساس کړې. ډېر ځله 10 یا 20 دقیقې ویده کېدل نادر ښکاري، خو موږ د سفر یا په موټر کې د سپرلي پر مهال دا چاره تجربه کړې. که څوک 10 دقیقې ویده سي، تر ویښېدا وروسته ډېر تازهوالی احساسوي. وخت ضحا صورت په داسې وخت کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل سو چې د 6 میاشتو په تېرېدا د الله جل جلاله لوري هیڅ وحی نه وي ورباندې نازل سوي. جبرائیل علیه السلام نه ورته راتلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ خوب نه ولیدلی، تر دې چې مشرکان به ویل چې د محمد صلی الله علیه وسلم رب هغه پرې ایښي او بد اسولی دی. دې خبرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه ډېره بد اغېز درلودی او داسې ګمان یې وکړ چې تر دې وروسته د الله جل جلاله د هغه د نکېدل نه غواړي. نو په ډېر غمجن حالت کې و. کله چې مهربان الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د داسې زیر ورکول اراده وکړه چې د مشرکان د ګمان په څېر یې پرې ایښی نه دی او بد یې نه دی اسویلی، او کله چې الله جل جلاله په داسې وشي د قسم کولو اراده وکړه چې مثبتوالی، نیکپالي او پر بل لاس الله تعالی اعتماد او باور ته یې وهڅوي، نو حکمت والا الله تعالی وخت ضحا غوره کړ او دا د لمر ختو د پیل وخت دی. پوه سه، الله تعالی وویل وخت ضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. ژباړه: قسم دی په سهار او په شپه کله چې له چوپتیا سره خبره سي چې رب دې ته نه پرې ایښی او نه یې بد ایسېدلی یې. په دې کې موږ ته اشاره دا ده چې د ضحا وخت له سهار تر سختو چارو وروسته راځي او دغه وخت د خوښۍ، نیکپالۍ او نفسي راحت سرچینه ده. ګواکې مینهناک الله تعالی د غمونو او پریشانیو بندیانو ته دوا وړاندې کوي او د دې دوا لومړۍ نسخه د ضحا په اړه داسې فکر کول دي چې د آرامې شپې تر سکون وروسته د لمر ختو د پیل وخت سهار دی. وخت ضحا واللیل اذا سجا. هر هغه څوک چې دغه دواړې منظرې په خپلو سترګو ویني، یوه د سهار په وخت کې د شپې سکون او بله د ضحا په وخت کې د لمر راختل، نو په نفس کې به یې حیرانوونکي مثبت قوت او نیکپالي رامنځته سي او دا یوازې هغه کسان ترلاسه کولی سي چې خپله ورځ د سهار پر مانځه پیلوي. د کاناډا ټورنټو پوهنتون په 945 رضاکارو ځوانانو او سپینږیرو یوه څېړنه ترسره کړې او د څېړنې پایله ښیي په هغو کسانو کې چې د شپې ویښ پاتې کېدل خوند ورکوي او د شپنیو په نامه یادیږي، د بدپاري احساس پیدا کیږي او ډېر ځله په ډېر بد مزاجي حالت کې وي. بل لوري ته بیا هغه کسان چې د شپې وختي ویده کیږي او سهار وختي تر لمر ختو وړاندې راویښېږي، هغوی له ژوند څخه خوند اخلي او د دې تر څنګ د بدن دفاعي سیستم یې هم غښتلی وي. څېړنې د وختي ویښېدونکو کسانو د خوښۍ لامل طبیعي ژوند او په ملائمه هوا کې کار بللی دی، او هغه کسان چې د شپې تر ډېره ویښ وي او شپني بدل کیږي، هغوی داسې نه دي، ځکه د ژوند او په ځانګړي ډول د دندې ترسره کولو پر مهال د طبیعي ژوند له ظروفو سره په عادت کېدو کې ستونزې لري. خو دا چاره په هغوی کې د پریشانۍ او له ځان او نورو خلکو سره د ناخوښۍ احساس رامنځته کوي. په طب کې یو نوی مضمون تدریسیږي چې د مرضونو د رامنځته کېدا وختونه بیانوي او هغوی دا موندلې چې ځینې مرضونه انسان ته په یوه ځانګړي ساعت کې پیښیږي
دکتور حسام موافي د زړه د رنځپوهنې مشاور دی. هغه وایي د زړه او مغز 80% حملې د سهار په 8 بجو رامنځته کیږي. مطلب دا چې د شریانونو لپاره د سهار 8 بجې تر ټولو بد وخت دی، ځکه د شپې لخوا د وینې دوره یې حرکت ورو کیږي او شونې ده د خوب پر مهال د وینې د حرکت ورو کېدل تر داسې کچ ورسیږي چې وینه کلکه سي. خو د برلاسي الله تعالی په مهرباني د انسان بدن د وینې د شیرشانونو تنګونکې ماده افرازوي څو د وینې چټکتیا وساتل سي. موږ دا خبره هغه وخت ښکاره وینو چې د اوبه په پیپ کې اوبه کمزوري سي، نو د پیپ په ټینګولو او یا تنګولو سره د اوبو سرعت ډیریږي. ډاکټران دا موندلې چې سهار په 8 بجو د بدن د وینې شیرشانونه په تر ټولو تنګ حالت کې وي او د وینې د کلکوالي او حملې لامل ګرځي. له همدې امله نامسلمانان ډاکټران سپارښتنه کوي چې د لمر تر خطو وړاندې راویښ سي څو د شیرشاتونو تنګونکې ماده خپل حالت ودروي او د شیرشانونو تنګېدل هغه وروستۍ کچې ته ونه رسیږي چې د وینې د کلکوالي او سکتې لامل جوړیږي. برلاسي الله تعالی په ژوندي بڼه په ځانګړي ډول د سهار په اذان کې موږ ته داسې خبر راکړی دی: الصلاة خیر من النوم، لمونځ تر خوب ډېر غوره دی. هلته کور عملنامې به خورې ورې وي، تلې به درول کیږي، اعمال به تلل کیږي، مخونه به عاجز وي، زړونه به په ډار کې وي، بدنونه به لړزیږي، ته به پریشان او غمجن وي، نه به پوهېږي چې څه به د سره کیږي او د اعمالو تلل به ستا په ګټه کې وي که په تاوان کې. پر پاتې شانو د پریشانۍ او پر راتلونکو د ناپوهۍ په دغو شېبو کې به پرېشې پر هغو جنتیانو آواز وکړي چې تر ټولو لومړی جنت ته داخلیږي او ته به هېڅ غوږ ورته ونه نیسې، ځکه ستا په وړاندې به اوږد حساب وي، ګناهونه به دې درانه او ګرمي به دې ډېره وي. ناڅاپه به د پرېشتو له خولې خپل نوم واورې، نه ورته متوجه به سې، خو منلی به یې نه سې. له ځان سره به ووایه: ایا زه هم جنتي یم؟ زما له هغوی سره څه دي؟ څنګه به زه له هغو شهیدانو، متقیانو او نیکانو سره یو ځای سم؟ بیا به اواز واورې او ګورې به چې دا په خپله ته یې او ستا نوم دی. یو فرشته به راسي، تا به تر لاس ونیسي او درته وایي به هلته ستا لپاره یو کور دی، جنت کې کور. زما لپاره؟ زه څنګه او کله؟ له ځانه څخه به پوښتنه کوې او د خپل دنیوي ژوند ټول تفصیل به داسې درته یادوې لکه تر مخ دې چې تېرېږي. نو ته خو له هغو شهیدانو څخه نه وې چې د الله تعالی په لاره کې شهیدان سوي دي، د هغو متقیانو څخه هم نه وې چې د الله تعالی به یې داسې عبادت کاوه لکه چې وینې یې. تا خو به کله ګناه او کله توبه کوله، کله به پر سخه لاره روان وې او کله به دې ترې څنګ کاوه. په سوچونو کې به ډوب وې او د خپل دنیوي ژوند خاطرې به په ذهن کې درګرځي. ناڅاپه چې وګورې نو د خپل کور مخ ته به ولاړ وې، د جنت کور. یوه خښته به یې د سرو زرو وي او بله د سپینو زرو، خټه به یې خوشبویه مشک او خاوره به یې زعفران وي، شګې به یې ملغلرې یاقوت او مرجان وي، جامې به نه پکې زړیږي، ځواني به نه پکې ختمیږي او په دروازې کې به یې لیکلي وي: السنن الرواتب. هو، همدا زموږ نازولي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي: څوک چې په شپه ورځ کې له فرضو پرته 12 رکعاته لمونځ وکړي، له امله به یې ورته په جنت کې کور جوړ کړل سي. ان که یو ورځ یې هم وکړې نو ستا لپاره په جنت کې کور جوړیږي او ستا لپاره به حجت وي. هو، تا په دې سره ځان د جنت په اوسېدونکو کې ثبت کړ او ستا لپاره هلته کور دی. مینهناک او مهربان الله تعالی هغه بنده نه ضایع کوي چې په جنت کې کور ولري، ځکه هغه تر ټولو غوره عادل دی، بلکې هغه په خپل عدل دی. ته کولی سي هر ورځ په جنت کې یو کور جوړ کړې. ته د هغه حالت تصور وکړه چې حساب در سره کیږي او په عملنامه کې دي د جنت سلګونه کورونه لیکل سوي وي. دا چې د جنت سلګونه کورونه ولري او د حساب کوونکو ذات الله تعالی رحمت هم تر هر شي پراخه دی، نو هرومرو به جنت ته داخلیږي. یو عربي شعر دی، د شعر مفهوم داسې دی: په دنیا کې د کورونو په تنخوا یو کور نه جوړیږي او په رواتب سنن سره په جنت کې کور جوړیږي. رواتب سنن داسې دي: تر سهار مخکې 2 رکعاته، تر ماپښین مخکې 4 او وروسته 2 رکعاته چې 6 کیږي، تر ماښام وروسته 2 رکعاته، تر ماخستن لمانځه وروسته 2 رکعاته. څو زما ورسره مینه سي. الله تعالی په قدسي حدیث کې ویلي دي: ما ته تر ټولو خوښ هغه څه دي چې بنده پرې رانږدې کیږي، فرائض دي، او تر هغه یو بنده ما ته په نوافلو رانږدې کیږي چې خوښ یې کړم. نو کله چې یې خوښ کړم، زه یې غوږ سم چې پرې اوري، سترګې یې سم چې پرې ویني، لاس یې سم چې پرې نیسي او پښه یې سم چې پرې ځي.
په دې غړو باندې یوازې زما د خوښه کارونه ترسره کیږي. که څه هم رانه وغواړي هرومرو یې ورکوم او پناه رانه وغواړي هرومرو پناه ورکوم. ته تر هغه وخته پر نفلونو او رواتبو سنتو ټینګار نسې کولی څو له لمانځه سره مینه ونه لرې او دغه مینه انسان د فرایضو د ادا کولو له مرتبې څخه د عباداتو د مینې مرتبې ته پورته کوي. نو په ورځنۍ بڼه د تعالی یاد معرفت یې او د خشوع رامنځته کولو د لاملونو عملي کولو ته معرفت او د خشوع رامنځته کولو د لاملونو عملي کول او تعالی عبادت سره د مینې مقام ته رسوي. همدارنګه پر منځه داسې باور لرل چې لمونځ ستا ته هر ډول ورځني ستونزو د حل وسیله ده او د پایلو په لیدو یې ستا په زړه کې د لمانځه ارزښت ډېرېږي نو تا نفلونو ته هڅوي. د فرضي لمونځونو تر څنګ پر نفلي لمونځونو ستا ټینګار د فرضي لمونځونو ساتنه کوي او په دې توګه ته پر خپل نفس او شیطان د هغوی دا ماموریت سختوي چې د کوم فرضي لمانځه پرېښودو جګړه در سره پیل کړي. نو بیا به ستا په وړاندې هغوی خپل ورځني ماموریت داسې پیلوي چې د یو نفلي لمانځه پرېښودو لپاره پر تا اغېز وکړي. هر څومره چې ته په نفلي لمونځونو سره د ځان ساتنه کوې همدومره ستا دواړه دښمنان نفس او شیطان کمزوري کیږي او هر څومره چې ستا د لمانځونو امپراتوري لویېږي همرومره دې دواړه دښمنان در څخه ډارېږي او کله دې چې دښمنان در څخه وډار سي در څخه لرې کیږي او بیا به یې کشف هم وانه وړې. ساتنه هغه ذات لره ده چې د خپلې مینې لار یې پر دې لاره د تلونکو لپاره واضحه او اسانه کړې ده. همدا اوس زه له تا څخه غواړم څو خپل عقل فارغه کړې او په ارامۍ سره فکر وکړې چې آیا تا د دې جملې یعنې الله تعالی له تا سره مینه لري د معنا په اړه سوچ کړی دی؟ زما هیله دا ده چې دغو کلمو سره داسې مخ نه سې لکه په عادي بڼه چې د نورو کلمو سره مخ کېږي ځکه دا عادي کلمې نه دي. ته دا خبره په خیال او سوچ کې راوله چې الله جل جلاله له تا سره مینه لري. الله تعالی هغه الله تعالی چې هر څه یې په واک کې دي او په هر څه کې په خپله خوښه تصرف کوي. د شپږمې برخې پای. شب الوقار وقد هجرت شبابي ولقد ذكرت